د بلار به ښځې لپاره کنډوم استعمالول څنګه دي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامع او بردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. آیا د بلار یا حامله یا بچیدارې میرمنې لپاره کنډوم استعمالول څنګه دي؟ یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا زه کولی شم چې د بلار یا حامله دارې ښځې ته کنډوم استعمال کړم که نه؟ د کنډوم استعمال دوه طریقې لري او دوه ګټې او نور تاوانونه نه لري. لومړی ګټه دا ده چې هر هغه سړی چې اولاد یې زیات وي نه غواړي میرمنې ته نور تکلیف ورسوي. اکثره خلک د ډاکټرانو څخه دوايان یا ګولۍ یا نورې داسې مشکلاتو والا څیزونه اخلي، یعنې لکه پیچکارۍ او داسې نور سیرمونه کوي چې اولاد یې ونه شي، خو اکثره بیا کنډوم استعمالوي. د کنډوم استعمال لومړی ګټه خو دا ده چې هر هغه سړی چې اولاد نه غواړي او بس یې کړي کولی شي کنډوم استعمال کړي. دوهمه ګټه دا ده چې کومې میرمنې د هغې دننه یعنې شرمګاه زخمي وي یا مثانه زخمي وي کولی شي خاوند ته کنډوم واچوي او له هغه سره یو ځای شي. خو زه وایم چې هر ټیم چې نارینه د میرمنې ته تکلیف رسوي نو باید کوروالی ونه شي او دستي علاج وشي. د کنډوم د دې طریقې یعنې استعمال باید زه تاسو ته ووایم چې آیا بلار بې ښځې ته کنډوم اچول صحیح دي که نه دي. د بلار بې ښځې لپاره 3 شرطونه دي. لومړی، هغه بلار بې ښځه چې 2 میاشتې وتې وي کولی شي کنډوم نه استعمالوي او استعمال دې نه کړي، ځکه چې دې ټیم کې هم د میرمنې رحم ته مني ضرورت دی، یعنې د اولاد هغه مني چې کمبوتی وي یا کمبوتی لري کولی شي د میرمنې سره یو ځای شي. دوهمه مرحله هغه مرحله ده چې د میرمنې 40 هفتې وتې وي، یعنې 40 هفتې چې کله ووځي یعنې 6 میاشتې وتې وي نو کولی شي بیا هم د میرمنې سره لږ لږ کنډوم واچوي، یعنې 50% دوی کولی شي کنډوم واچوي او 50% یعنې وانه چوي، یعنې په 2000 کوروالي کې یعنې 2 دفعې کوروالي کې دوی کولی شي یو دفعه کنډوم واچوي او یو دفعه وانه چوي. اخري ټیم یا اخري 9 میاشتو چې کله ماشوم راواردېږي دې نړۍ ته نو کولی شي چې بیخي د میرمنې سره نه کنډوم واچوي او نه هم داسې کوروالی وکړي. دغه 3 طریقې دي چې کولی شي د میرمنې سره یو ځای شي او د کنډوم استعمال دغه طریقې او دغه وختونه لري. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.